ادبورتوی سنگ چلو شلو ادبتوی سنگ چلو شلا بی لحب بی جحل ورتوی چوے کتوی زمارنگ تو گو رئی چستا سنت لما رنگ میو شانو اوت و توی چکل لاڑ مارنگ میں بل شان شلو اے بی جہلا اے بی لہبا دس کلام اللہ پی نازل لی شداد پیغمبر مبارک خبری ندی داد انسان خبری ندی معلوم داد چه داد رب العالمین خبری دیا داد اللہ جل جلالہ خبری دا خدا بل چانے دی دا سے کلام تے ماورد ابی جہل دا طبیعت یا مزیدارو ناگن بیات تندیرہ تریو کا ابی لہبم تندیرہ تریو کا اعلانیو کا وی زما پا خیال دبان امسنا سا سحر جادو کا دا میلان امزان طرف تا دا اقل امزان طرف ترو گرزو اے قرآن عظیم اللہ دا شان ورکڑے دے چھے انسان بانے بخا مخا اثر کئی نیکان و خلق بانے قرآن عظیم مبارک خا مخا اثر کئی دا قرآن کریم مبارک دے لوے خاطر دے اور دے لوے برکت دے اللہ دی زمونگا استاسو دا اللہ دا قرآن عظیم مبارک سرا دا محبت او دا مینا او دا جذبہ دا دیو سر اللہ پاک جل جلالہ نورم سیوا کی مین ہوئے انشاءاللہ دا قرآن تلاوت بکو کا خیری پخپل بیم کو پخپل اولاد بانے بیم کو او انشاءاللہ پا انوسو کڑوسو بانے بیم کے خیری کو انشاءاللہ اللہ دی زمونگا استاسو دا اللہ دا کلام اللہ سرا و دا قرآن عظیم مبارک سرا دا دے سر دے اللہ زمانگا استاس و محبت و امین سیوا کی او دا سونا شقان چه پڑیر محبت و امین پا دے خطو کی راغلیے اللہ دے طولو دا سر زمان پورا اجرونا پورا خیرونا پورا برکتونا ورکی ما خو مخیال لو چه کسان بڑیر کمی خوزب بیام تاسو احمتو کا اللہ رستاسو دا طولو ملگرو دا زیری قبول کی سر زمان دے ازرے او اللہ تعالی دا قرآن عظیم مبارک سرا زمونگا استاد صدا محبت او لگاو دا دے وسطرہ اللہ نورم سیوا کی چکم انسان ہم دا قرآن کریم تلاوت کئی نو دا یا ساتے گلنو کسپینگیری بوڑے تلاوت کئی پیمان سون اخوان کئی ورسرہ کہ نوجوان تلاوت کئی اغسر سون اخوان کئی کہ نارینو زنانے کئی اغسر سون اخوان کئی قرآن عظیم لخدے دا برکت و دا شان ورکڑے دے اللہ دی زمونگا استاسو دا ٹولم پیو زیبانے دقا برکتون نصیب کی ہوئے یا آمین اللہ سرزمہ دا محبت قبول کا وخکل پیغمبر مبارک در الشریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وعطته بیدد کل معلوم لکا الہ العالمین ازم پہال باندھ رحمو کی گناہوں برندہ فی قدم راکاگی ہر قسم ظالمانو ماشانو کی نگرو منافقانو غاکرانو مصدانو حاسدانو جذب کی دا اسمان دا عذابونو تاڑو تا سنون اسپتانونو غمون دردون آفتونو حادثات سماوی اردوینا یا اللہ کریم ربنا صافی حادثون دا ٹول ملگری سرزمہ بچو ساتھ الہ العالمین آزمون دفیری طریقت رہبر شریعت مولانا غلام من نقشبندی سے قبر انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال ہے بابا سیب رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی دامان بابا سیب تنگیہ فی صباحت الاولیاء صلحاء اتقیاء مشائق صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سردی مبارکی چشتی مبارکی یعنی تمام اولیاء کرام و سردار قطب ربانی مہوی سبحانی ادھر شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید سیب سواز سے بڑے سیب سرکانوں سے منظری سیب دامان بابا اتنگیہ فی صباحت الاولیاء صلحاء اتقیاء مشائق سرزم دوالدین و کریمینو ستاسو مشران زمون مشران دٹولو دے اللہ پاک درجات بلندو کردے ددگا نیکانو ددگا صلحاو ددگا اتقیاو ددگا مشایخو پا خاطر پا تفیل پا حرمت اللہ من فقیرانو بانے خصوصی رحمتون نازل کی بیماران چسونی کرونو کی اسپتالونو کی نارینا زنانا ماشمان بڑاگان زوانان
ټول بیمارانو ته د الله پاک سره زمونږه صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیک عمل لپاره نصیب کړي قرضداران سونه سرم د الله د قرضونو نه خلاص کی بیماران د الله د بیمارونو نه خلاص کی غمونو والا د الله سرم د غمونو نه خلاص کی دا سونه مرګري چې په دې تکلیف په دې باران خټو کې رال یا الله ټول له سره زما د دنیا او د آخرت خیرونه ورکا برکتونه ورکا عزتونه ورکا خوشاله ورکا سره زما خدای بیت الله شریف د مدینی جانان له یو ځای مرګري کا دړه تمناګان شری هغه وت سره زم یا الله مرادونه برابر کا د دنیا او د آخرت په خوشاله باندې خدای مونږ ټول مالا مال کا جل جلاله دربار شریف کې څوک مرګري خدمتونه کوي سار کې راشي د سار کې نعمت الله سے محترم د اوراد نذیری ختم مبارک کی د الله د نمونو د خپل پیغمبر مبارک د درودونو الله د ټولو ملګرو د اسای کوششونه قبول کی څونه مرګري غیل راضي څوک د تجکم دی جمیل الله د ټولو د امینه قبول کی کم مرګري چې هغه سره ست طریقه نه ودراتلو هغه بم ډیر خفای باران وریږي هغه ترم خدای پاک ټولو د اجرونه ورکی او د مرګرو لا خوشی دا کم راغلی دا خدای خامخا خوشاله کی د ټولو د محبت د الله قبول کی د قران کریم او دین خدمت کې الله را دنیا ګړ ګړ تورسي مقصد د خدای رضا او د خدای دا قائد جهان گوانډي تو جنت الفردوس کې خدای اعلی او بالا مقامات نصیب کی لایو والا مرګري کوم محبت کی دا ټول مرګري دی الله په شفاعت لګیای بار مرګري دا میډیا باندې غي د ټولو د خدای دغه محبت دا غوریدل د نارینه او زنانه سره زم د ازلی د الله قبول او منظور کی د ټولو ملګرو دا اخلاص دا محبت د الله قبول او منظور کی زن کدن کې الله په یو زیاده کلمه نصیب کی لا اله الا الله لا اله الا